السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې بیا هم راغلاست وایم. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډول خوندور خواږه جوړولو طریقه شریکه کړم چې کریم رول ته بیخي ورته دی او ډیر په اسانه جوړیږي. دا چې غټ اختر هم مخې ته دی نو دا ریسیپي ځان سره ثبت کړئ او د اختر په ورځو کې خپل دوستانو کورنۍ ته جوړ کړئ. د دې لپاره به یو پاکټ پف پیسټری یو ساعت مخکې تیاری اختانه وباسئ او پرېږدئ چې لږ نرمه شي. دا پف پیسټری تاسو کولی شئ ډیر په اسانه د ترکي خوراکه فروشیان نه لاسته راوړئ. دا بیا منځ دوه ټوټه کړئ او د داشت لپاره چې کوم خاص کاغذ وي چې ورته پارچمنټ پیپر وایي دې باندې کیږدئ. د دې په سر بیا لږ ویلې شوي کوچ ووهئ تر څو بیا وروسته د دې چې پوخ شي نو په اسانه سره جدا هم شي. دا بیا دغسې سر راته وکړئ چې درې کونج جوړ شي. ورپسې به د یو دانه هګۍ زیړ او یو یا دوه غټې قاشق شیدې سره مکس کړئ او دا مخلوط بیا د پف پیسټري په سر ووهئ تر څو دا بیا ښه جلاداره راشي. بیا به یې نو تیار ګرم شوي داش کې په 200 درجې سانتیګریډ باندې تقریبا 15 دقیقو دپاره او یا هم تر هغه پاخه کړئ چې رنګ یې دغسې ګولډن شي. دا مو چې داش نه وروسته اول به یې منځ نه جدا کړئ او بیا به یې پرېږدئ چې دا ښه صحیح یخ شي. تر هغې به بیا کریم ورته جوړ کړئ. د کریم جوړولو لپاره باید 500 ملي لیټره پیراوی، 4 غټې قاشقې په اندازه بوره او که خوږوالی کم درته ښکاره شو نو کولی شئ نوره بوره هم پکې واچوئ. 2 یا 3 غټې قاشقې په اندازه مسکرپون کریم هم پکې واچوئ. دا ټول مواد به بیا یو برقي مکسر سره ښه مکس کړئ چې یو ټینګ کریم جوړ شي. کریم مو چې جوړ شو بیا به یو پایپینګ بیگ کې واچوئ او د کیک ډیکورولو لپاره چې کوم لوښی وي هغې نه هم یو دانه پکې کیږدئ. دې سره بیا کولی شئ دا پف پیسټري په اسانه سره ډک کړئ او ډېر ځای هم نه خیرنوي او زر زر هم ډکیږي. مخکې له دې چې پف پیسټري باندې کریم ووهل شي نو دا باید ښه صحیح یخ شوي وي تر څو کریم بیا ویلې نه شي. او نو همدې دپاره پف پیسټري چې ښه صحیح یخ شو بیا به اول قطار کې کریم ووهئ. کم غوښتلو نو کولی شئ توت زمیني هم میده کړئ او په دې کیږدئ. دې سره بیا دا لا ډېر خوندور راځي. د پف پیسټري د بل طرف بیا لږ پرې ټینګ کړئ نو دا به تیار شي. په همدې طریقه به باقي ټول پف پیسټري هم ډک کړئ. د دې په سر به بیا میده شوي بوره ودوړوئ نو بیا به مو دا خوندور خواږه تیار شي. اوس نو یې کولی شئ نوشجان کړئ او یا هم خپل میلمنو ته وړاندې کړئ. دوستانو هیله ده چې دا ریسیپي مو خوښه شوې وي. د لا ډېر داسې ریسیپیګانو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک او مخکې خپل دوستانو سره هم شریک کړئ.